بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا زمونږ طبي درسونو ته ښه راغلاست او زمونږ درسونه نن د حجرې په باره کې ده چې حجره څه شي ته ویل کېږي، د حجرې وظایف څه شی دي او حجره د څو برخو نه جوړه ده. هر برخه جدا مونږ وایو او دې باندې غږیږو. اول راځو مونږ حجره تعریف کوو چې حجره څه شي ته ویل کېږي. cell and its function. زمونږ عمومي عنوان د حجره او د حجرې وظایف دي. یعنی حجره څه شی ته ویل کېږي او حجرې وظایف څه شي دي، دا عموما په دې باندې موږ بحث کوو. اول راځو خپله دا حجره پېژنو چې دا حجره څه شي ته ویل کېږي یا سل څه شي ته ویل کېږي. دې تعریف زه داسې کومه چې د structural and functional unit of living body. تعریف د حجرې زه داسې کوم چې حجره د ژوندیو موجوداتو جوړښتیز او وظیفوي واحد دی. یعنی هم د دې حجرې جوړښت باید صحیح باسو کې دا ټول او هم د کوم ساختمانونه جوړښتونه چې بدی کې پراته دي دی وظایف باید سرته ورسیږي، صحیح دندې باید سرته ورسوي. نو همدې د ژوندۍ موجود چې هم ټول حجرې جوړښتونه صحیح وي او هم وظایف په درست شکل باندې سرته ورسوي، دې ته موږ حجره وایو. که عموما موږ وغږیږو د حجرې ډېر خصوصیات دي. د انسان بدن د 100 ټریلیون حجرو نه جوړ شوی ده او عموما دا حجرې خپله غذایي مواد ته ضرورت لري، اکسیجن ته ضرورت لري. هغه میټابولیکي مواد چې حجرې کې په کار نه وي هغه حجرې نه وباسي او همدارنګه د خپل د نمو او د رشد لپاره او بیرته ترمیم لپاره هم مواد ته ضرورت لري چې مخکې لاړ شي. دا یو څو خصوصیات دي د حجرې چې دې ته ضرورت لري. او اوس راځو موږ د حجرې برخې لولو چې حجره څو برخې لري. خپله حجره 3 برخو نه جوړه ده. اول برخه د حجره چې دا 3 برخې موږ حجره کې باید مطالعه کوو. یو ته ویل کېږي سل ممبران یا حجروي غشا. دویم ته ویل کېږي سایټوپلازم. او دریم ته ویل کېږي نیوکلیس یا هسته. دغه 3 برخې د حجرې موږ باید مطالعه کوو. هر برخه جدا جدا موږ مطالعه کوو. که چېرته وړی شیما زه د حجرې رسمه کوم، دغه اولنۍ برخې ته ویل کېږي سل ممبران. دغه دویمې برخې ته ویل کېږي سایټوپلازم او دغه درېمې برخې ته ویل کېږي هسته یا نیوکلیس. نن موږ د سل ممبران په باره کې غږیږو چې سل ممبران خپله څه شی دي. سل ممبران باندې اوس عمومي خبرې کوم. سل ممبران یا حجروي غشا. سل ممبران زه داسې تعریف کومه چې is a protective sheet and semi permeable membrane.
cell membrane is a protective sheet and the semi-permeate membrane. protective څه معنی یعنی که زه داسې ویم غشای حجروي یا محافظوي او نیمه قابل نفوذ یا پوښ دی. یو نیمه قابل نفوذ یا پوښ دی او د حجرې لپاره یو غلاف ده، یو پوښ حجرې لپاره، یو محافظت لپاره، حجرې لپاره پوښ ورکړی ده. عمومي دا خپل د دریو برخو نه جوړه شوې ده. غشای حجروي د دریو برخو نه جوړه ده. عموما د دریو برخو نه دا جوړه شوې ده. اوله برخه چې مونږه زیاتره برخه دا پکې لرو دې ته ویل کېږي لیپیډ یا شحم. چې دغه برخه، دغه توره برخه تاسو ګورئ، دا د شحم برخه ده. دا یو حجره ده د حجرې غشای حجروي، دا غشای حجروي ده. غشای حجروي کې دغه برخې د لیپیډ یا شحم په نوم یادېږي. د شحم په نوم یادېږي. او بل دویمه برخه چې ده دې ته ویل کېږي پروټین. د پروټیني برخه دغه پروټین دا سره تاسو ګورئ، دغه پروټیني برخه ده. د حجرې لپاره پروټین دی دویمه برخه. او دریمه برخه چې زه ویم تاسو ته هغه د کاربوهایډریټ. کاربوهایډریټ نه تقریبا بعضې کتابونه وایي چې دې اندازه کمه ده، خو بعضې کتابونه بیا وایي دې 5% اندازه په دې کې پرته ده. تر دې به انشاءالله زموږ موضوع ښه روانه ده. اوس راځو مونږه د غشای حجروي وظیفې، دغه پوښ چې کوم د حجرې پوښلې ده ټوله، دا څه وظیفې لري خپله د حجرې لپاره. وایم functions of cell membrane. د حجروي غشا وظیفې. اوله وظیفه چې ده هغه د حجروي غشا ورته ویل کېږي پروټیکټیو وظیفه لري. پروټیکټیو وظیفه لري د حجرې. پروټیکټیو یعنی څه؟ د حجرې لپاره محافظات ورکوي. عمومي وظیفه د غشای حجروي بیرونی طرف نه چې دغه تاسو ګورئ بیرونی طرف نه نور حجرو هر څه چې دلته راځي حجرو لپاره، مثلا دا راځي میکروب، دغه میکروب اجازه نه ورکوي چې حجروي غشا خرابه کړي، حجرې ته ننوځي. او دا عمومي خبره ده چې د وظیفه یو پروټیکټیو وظیفه لري. پروټیکټیو یا محافظت. سلیکټیو یا انتخابي وظیفه لري. هر مواد ځان ته نه پرېږدي حجرې ته داخل شي. لکه مهم زه درته وایم حجرې لپاره اکسیجن ضرورت دی، دا باید داخل شي د حجروي غشا له لارې. حجرې لپاره مواد غذایي ضرورت دی، غذایي مواد باید د غل لارې داخل شي. نور کوم مواد بیکاره چې دي هغه د حجرې نه اجازه نه ورکوي چې داخل لاړ شي. بل وظیفه د حجرې ده ابزوربشن یا جذب. په مختلف سیستمونو کې زموږ حجرې پاتې دي او هر سیستم کې د جذب وظیفه لري. لکه هضمي سیستم کې زموږ حجرې پرتې دي، هلته د جذب وظیفه سرته رسوي. مختلف مواد ځان ته جذب کوي، لکه غذایي مواد. او بل وظیفه چې ده
بل وظیفه exchanges of gases، د غازاتو انتقال. غذا وبخي غازات چې انتقالي اکسیجن او کاربن ډای اکساید، لکه اکسیجن او کاربن ډای اکساید. مثال غاز چې ننوزي اکسیجن ننوزي حجره اخلي، کاربن ډای اکساید چې زموږ حجرې لپاره ضرورت نه وي هغه د حجرې نه وځي او خارج کیږي. او بل وظیفه چې د حجرې لپاره ده هغه حجرې لپاره ده excretion یا اطراح. هر بیکاره مواد چې د حجرې لپاره ضرورت نه وي هغه حجره خپل ځان نه وباسي، او کوم مواد چې ضرورت وي هغه ځان ته جذب کوي او اخلي حجره خپل د نمو ترمیم او غیر لپاره استفاده کوي. دا زموږ د ویډیو اوله برخه. نو تر بل ویډیو پورې بیا له موږ سره اوسئ. حالا یک خلاص در دری برتان میگم که حجره چی است و چی را ما خواندیم. حجره structural function unit of living bodies. تعریف حجره یعنی واحد ساختمانی و وظیفوی از موجود زنده می باشه. یعنی هم ساختمانش درست باشه هم وظایفش درست باشه ما حجره میگیم برش. حجره از 3 بخش ساخته شده. اول غشای حجروی است، دوم سایتوپلازم، سوم هسته. ما امروز سر غشای حجروی بحث میکنیم. غشای حجروی چی است؟ is a protective sheet، یک پوش محافظوی است، and semi-permeable membrane، یک غشای نیمه قابل نفوذی است. هر مواد داخل نمیکنه. semi-permeable معنی که مواد مشخص باشد. غشای حجروی از 3 بخش ساخته شده، یعنی 3 مواد یک جای شده غشای حجروی را ساخته. شحم است، پروتئین است، کربوهیدرات است. یعنی ساحه شحم ساخته شده است. یعنی ساحه دیگه که سرخ علامه است این به نام پروتئین است و بسیار کم اندازه، یعنی ساحات قرار داره بسیار کم اندازه این به نام کربوهیدرات یاد میشه. تقریبا 5% از غشای حجروی را گرفته. غشای حجروی وظایف از خود داره. مثلا وظایف اولش پروتکتیو، محافظت از حجره میکنه. وظیفه دیگهش انتخابی، هر مواد اجازه نمیده داخل حجره شود. وظیفه سومش ابزوربشن یا جذب است. جذب میکنه باز مواد مخصوصی که با حجره ضرورت باشه جذب میکنه. در سیستم‌های مختلف ما داریم. سیستم هضمی را من مثال دادم. و چهارم exchanges of gases. تبادله گازات صورت میگیره و دیگهش excretion و اطراح است.